پښتو رنګین فلم د ساده ګل او د قلاقو مقابله. وای کنه ملما وای داجی ګله ما د قلا وای لیکه داجی ګله کنه وای د خدای ظالمه خدای خبر چې بیا چا صدر کړی دي خو د شونډو په سر ویني چې ځان د رسول دي نو خلکو ته پوس کوي کنه وای داجی ګله ما د قلا وای نو هغه څه ډاکټر خو نه دی کنه چې قلا راولې ما وای داجی ګله د ما لپاره ډاکټر دی وای ځان خلاص راولې مې د خدای ظالمه وای کله وای لك اكسليتر فريدا راوړه کنه خدای دې تبو برباد کړه مالا خدای دې څنګه خدای دې تبو برباد کړه راوړه کنه مې دې راوړه کنه دې څنګه راوړه کنه مالا خدای دې څنګه ضروره ورشه دا خو ستا خپله ښځه ده راویړه وه دته وګوره حاجي صاحب بیا موږ له خلک کلي کې پیغورونه راکوي زړه دې شینشه راوړه کنه په کلي کې خو دنه څوک خبرې نشي کولی خدای دې تبو برباد کړه راوړه کنه مالا خدای دې څنګه خدای دې تبو برباد کړه زارېږه د خاریې د ښځې نه چې کلي کې په یو خوا باندې ګرځي راځه قلا د خدای ظالمه خیر چې لار کې مخې لرالې یاره ویم زمین د مشرانو هغه متل دی که نه وي د مشرانو به خیال ساتي ولي ولې نو د خدای مسلمانه ما سره مې ښځه روانه ده ته خلکو پسې اوازونه کوي قلا به چې ستا ښځه ده زما ښځه ده درشه توبه داسې کار کنه دام ته معلوم ده او ته مې زوی د خدای ظالمه که ساده ګل باندې چل شوی یو خبره کوي وي ما له قلا ولې ما له قلا ولې یې سړیه دا لا څوک دی چابې بوډا دی داسې نه وایي چې دا زنانه ورسره روانه ده اړو شرمېږي نه د خدای مسلمانې مشر دی د مشرانو خوره کې وډه ادب شته نه قلا ویم دل پرې راغلی او خیر ته پته لګي چې هغه د خیر سپی دی نو د خدای مسلمانه دا جګوله زه ډاکټر راته ښکارم نو کو ډاکټر یو کونی خو یو خبره کوي ما له قلا استاد ما له قلا استاد نو زه څه وکړم نو چې دا اره ته بېسته ودونه او خیراتونه لځي نو دغه به اجي که نه یعنې خوله دې ماته شي چا ورته دا ویلي نه وي چې ځان یې رسولي ښځه زه مې دا ښځه کور ته بوځم نو ویم د خدای ظالمه خپې ورسره شته او د مخامخ کور لري ځي به که نه ما سره راځه ښځه جینۍ بس ته یوازې لاړه شه ځه کور ته لاړه شه داسې په نږدې وځو وای دا چې ګوله دا قل به کله راولې کله وای مړمه ته خدای مسلمانه سم نه کېږي په پلیت بوټي سپین مې چازې نه کوي څه چل دې روانې وای مړمه دا چې ګوله پړې راوله پړې د خدای ظالمه په پړې څه کوې نو ته خدای مسلمانه تا وپسې زه رانه وستم او دې کوم یې که نه شابه ده وای کنه کټ موسه کټ بس کیره وای کنه ملما یا خیر کی یا خیر وای کنه داجی ګله مړه کړم اوس نو سم کار وکړه دا مې دې هغه چرګې بدل واغېستو یوه چرګې راباندې لس ځله خرڅه کړې قلا به چې خبر کېږم اخو دې ملک د خدای مسلمانه دا جګوله ډېره سنګینه مسله ووته څنګه مسله وته څنګه مسله ووته د سر وینه خپله راغلې وه نو اوس مې ځوړند کړ د خپو هغه وینه به یې سر له لاړه شي سر لاړ شي دا ته وویل که نه په دې خو په ایمان کو پې کړم چې چل ورته سو د خدای مسلمانه وي چل پې سو چل پې دو چې زمین د مشرانو هغه متل دی وي د خراب نوم اثرات په انسان باندې کېږي دا ساده ګل نوم خراب دی نو دا څنګه نوم دی ویم خدای دې هغه مور تباه او برباده کړي دا نوم ولې هغې ښودو ما ول خپل نوم یې ښودو هېڅ خبره نه دا جګوله دا پخواني مشران چې وو که نه دا لږ سادهګان وو ښه دې ته به یې نه کتل پیپرو کدو کریلو شاهینو داسې ورپسې ځه ښه نو اوس څه وکړم اوس دا وکړه د خدای مسلمان دا پړی د دې دغه نه تاوو داسې په دوه قسمه سره پړی سم نه کېږي د خدای مسلمانه ټیک خو به شي که نه داسې کار وکړه
دوه درې غنټې چیر وټه دا مو ورکوه ښه. او دوه درې غنټې چې دې ځوړند پروت دي که نه دې به مکمل ټیک ټاک شي مړ راته نه شي. سم نه کېږي یو ځل مې راته ویلي دا جګوله بس ما ته صاحب دواګانې کوه ښه د الله دې ښه ده وبادو چې بچي ویم زارېږه د خوراکونو نه صبح ډاکټرانو پسې ګرځېدم زه بچي بس وړل ښي. وای دا جګوله ښه ده دا جګوله زوی دی مه دا ولې راته نه داسې کوې ویم په دې خوله دې لاس کېږه ته هم داسې ښې تا وې چې ما له خوراکونو استادو ما له خوراکونو استادو اوس وړل ښې 3 غنټې بس وړل دي چې ټیک شي. جانیو بچې داسې پاټ مې درکړی دی که نه چې په دې ویډیو کې به ډایرکټ خیرو وي خیرو. السلام علیکم ډایرکټر صاحب. وعلیکم السلام. یا د خدای تعالی چرګه دا ټیم د راتلو دی. ډایرکټر صاحب دا خو لا سهار وختي دی. مسلمانه 2 بجې مې کیمره لګولې ده او تا ته به موږ انتظار کوو چې دا صاحب به په غرمه راځي. ډایرکټر صاحب ما خو دیاري کوله او 1500 روپۍ مې دله راوړي 1500 او دا والا او شوقیان مې دله پیدا کړي دي. ماړه بس منمه دی که نه چې ستاسو په شانتې اکټران وي که نه نو ډایرکټرانو ته به د یو شي هم کمی نه. ولې ته خو په جړا شوې. ډایرکټر صاحب په لار را روان وم هغه قراقور نه دی هغه ما له غټ پیغور راکړو ما ته په فلمونو کې او په ډرامو کې 40 کاله کار وکړې که نه زه تا ته اکټر نه یم. اوس یې خوند وکړو ته تماشه کوه چې په یو ورځ کې مې د اکټر جوړ نه کړه که نه نو مړه زما نوم به ډایرکټر نه وی بس منم دی ډایرکټر صاحب سکرپټ راکوه شابه هلکه کیمره ولګوه راشه هلکه دې خواته دې اکټر سره به زه کار کوم. مسلمانه دا خو د ټاپ خیرو دی د کې پی کې داسې حساب دی که نه چې دا پاټه ته زه دوباره ویم. یاره سرجي ما ته یاد دی هفتې نه مخکې ما ته یاد دی صرف پاټ را مخې ته کوه. ماشاءالله ماشاءالله ما ته د ستا په شانتې د اکټر ضرورت و چې دغه شانتې ما ته ووایي چې دوباره راته مه وایه خان داسې حساب دی ځان ریډي کړې ښه اکشن څوک یې لکه سرخوړلې سرخوړلې دغه ونه کې ونه خوځې اوهو مسلمانه په خپل ډیلاګ کې غلط شوې خپل ډیلاګ ته رادننه شه دا ووایه چې زما د تورې شلقو او خپلې وینې رنګ به پکې وینې. اکشن څوک یې لکه سرخوړلې سرخوړلې د وینې رنګ او د وینې رنګ اوس په دې پته لګي. وای تا ته قراقور استاد 40 کاله یاد کړو که نه که تا 50 کاله اکټینګ وکړه که نه او که تا نه خیرو جوړ شو که نه نو زما نوم به ډایرکټر صاحب یو موقع راله راکړه خیر دی که مینه ته وای د خدای تعالی چرګ قراقور استاد. سلام علیکم. وعلیکم سلام. په دې مې پیکا چې تا سره ډرامو کې هغه لږ کار کولو چې دا دې ولې پرېښود. مړه د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي د سمو سره سمې ما د روانو سره روانې ما او اوس را سره څه کې پیدا کړې خدای نادانې ما. ډېر ښه خو بیا هم فصل یې پرېښود. اشنا دا ډېرې اوږدې خبرې دي که نه خو شیخ سادي صاحب یو خبره کړې وه او په هغې خبره ما عمل کړی دی. د شیخ سادي صاحب څه خبره کړې وه؟ شیخ سادي صاحب وایي چې یو سړي سره ته دومره مینه کې که نه چې د هغې یو سخت مې معلوم او هغه بیا هم ستا په کار نه راځي که نه وی پرېږدې مړه بس الله دې ستا عمل شي. قسم په خدای چې د خپلو وروڼو نه مې ورسره زیاته مینه کوله بېشکه خو په هغې خبره مې عمل کړی بس پرېښې مې دي. بس الله دې ستا عمل شي. امین امین. ځه دوا کوه. جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی. بلی بلی ملګري ډېر خوشحاله نه نو خوشحاله بنې ما ساده ګوره ته د څه نه خبرې نوی فلم جوړیږي مینا مبارک د هغې لپاره د اکټرانو ضرورت دی او زه خو لاړم ډایرکټر صاحب له او کمال صاحب له مې انټرویو ورکړه او زه یې پکې واخیستم. هلکه ملګري نو ما ته وبله زه به پکې ونه چلېږم. ته به پکې ولې نه چلېږي چلېږي به خو زما یو شرط دی. وایه څه شرط دی زه وایه نه دا شرط دی چې قراقور استاد به پرېږدي. ده ته ګوله خدای شته کې پرېږدم هغه ما سره څونه قربانۍ کړي دي او ته ما ته وایې چې قراقور پرېږده ستا دماغ خراب دي. یا ساده ګوله تا زه څنګه پیږم دا قراقور چې تا نه پرېښې که نه ستا کار دی کې زه لاړم. هلکه ملګري خبره مې واوله منه نو دا به کېږي څه یاره دا به دا کېږي چې کمال ډایرکټر صاحب له به لاړ شو او تا به ورته کښېنم د کمال سړی دی هغه سړي ډېران نه راوالي او اسمان ته یې وخېږي. بلی بلی زما په خیال ده سره جاز دی او چې جاز به سړی دی که نه قسم په خدای چې ورسره زه کال کوم. یا ساده ګوله
د قراقل لمنه پرېږده مسلمان د هغه نه څه غواړې یله که ملګري نو که زه د هغه لمن پرېږدم نو زه به بیا د چا لمن نیسمه هسې نه د دواړو جانو وځمه یا ساده ګله د دواړو جانو نه یې نو باسم ظالمه زه دې ښه کېدو له ورکومه یو بله خبره درته کومه څه خبره ده دا خبره ده چې کمال ډایرکټر صاحب ته به ووایم په دغې فلم کې به تا هیرو ما به ویلن والي بلې ملګري لکه زه پکې خطلې هم کومه علالي به پکې کې علالي خدای دا خبره مې دې خوښه شوه زه ورځمه دا جګول سره خبره کوم او د قلاقون له یو لته ورکوم لرې کوم لرې که مړه هغه څه ګندې بس زه وللم ښه ځه ورځه ساده ګوله د دواړو جانې نه مې وویستې نه دین شوي او نه د دین شوي خواله رازه په چمچم رازه او د رقیبانو ممنه د غلامانو ممنه ګرینګ 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 جانانه مه کوه سوچونه خدایه پاکه چې دا ښځه مې ژوندی وي د کور خیر خو به یې ساته که نه خو زالیانو پکې خیر وشي بلې هلکه ډېر خوشحاله دا جګونه خوشحاله به نه یم د خوشحالۍ خوشخبري مې دننه ولیده خیر شه قلاقل پرېږدمه ته دا خبره یو ځل بیا وکړه ویم قلاقل پرېږدم زما ویله دې ځواني مرکه ښځه راوله دا دې ولې ووایمه ولې یې پرېږدې پرېږدم یې ځکه چې زما هغه ملګري دی هغه شاډوله هغه مې فلم لبوځي مینه مبالک ته خیر نو د یوې ورځې سړي لپاره د 3 کالو ملګری پرېږدي بولي دا چې ګل ته ګوره نن سبا سړي خپل مطلب بات کوي او قلاقل چې دی هغه ما نه مشهوره او دغه فلم کې به زه ډېر زیات مشهور شم خیلو یم پکې یاره یم ډېر نه مقبولدار او خطیخه چې زما په کور کې پورې قدم پرېږدي ولې دا چې ګوله وځه کو بیا یې ما ته فلمونو خبرې وکړې خو به درني ځه خدای بې خبونیا تو باسه غیرت او پښتون ختمه کړي دي اوس یار ته وګورې او د یوې ورځې سړي لپاره پرېږدي ویم کورالې که نه څه به نه بیا ونو بلکه د خدای مسلمانه دا خو مینه مبارک فلم جوړیږي په والله چې ویم مغازیه غونډ عمر دې په لوپرو کې تېر کړ او راشه مړه ځان نه هیرو جوړ کړه د ډایرکټر صاحب سره ملاوېږم یار وروره داسې چل کوو که نه چې دا نور شرټونه به سبا والو بس ته د زړو زورو نور نشته ښه سلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه چې څه کې نو بس جي په دې لاره تېرېدم او ستاسو دا بورډ مې ولیدو مینه مبارک فلم جوړیږي جي نه جي نه دلته خو فلم نه جوړېږي یار جي ګپ سره مه لګوئ د دې فلم ډایرکټر څوک دی دا زما نیکه دی بس ټیک ده ما دې خپل نیکه سره میلاو کړه لکه مسلمانه خو د دې فلم ډایرکټر زم زما نیکه خو مړ دی په قبر کې خاجي خفه نشه جي ډایرکټر صاحب ته مې ډېر خطرناک دی په یو فلم کې خو مې کراس کې چې دا کوي د جراثیم ټول د ځان نه رابار کړو یار ورته نه چلي ها دا دې شو د خدای مسلمانه په سوشل میډیا زما خپل چینل دی تا کله کتلی نه جی نه ما خو نه دی کتلی ستا چینل څه نوم دی ټکر واینځو والله که مې کتلی زه ملګري زه ته نه چلي ها بیا خو ستا جنازه هم نه کېږي زما چینل ته نه کتلی زه مړه زه سړیه هلکه داسې چل دی که نه چې دا نور پاټونه به سبا را بېغمه کړو ښه ای سر جي څه چل دی بیا سله راغلی ای سر جي نن سبا په سوشل میډیا چپا چینل نه دا ډېر زیات مخکې دی که نه خو زما تا سره ژبه ده او دا مې د سره واده ده چې په دې فلم کې مې وویل چې ستا دا چینل ما د چپا د چینل نه مخکې نه کړم زه به سړی نه د خدای تعالی چرګه دا دې ولې والم نو ته به اوس ټپو سره باسي او ما به د چپا د چینل نه مخکې کې مړه دې خپل اوقات ته دې کتلي دي منډه وځه شبه روک شه سړی نه سړی به نه راځي اوس په ما دې د چپا د چینل نه مخکې کوي راځه مړه چې زو صحیح لکه ملګري څه مې هلکه اواز دې وکړو بولي ملګري د پښتنو په علاقه کې ګرځي پلتوک دی اچولی دی او کمیس دی نه دی اچولی د ښار نه راغلی یم د ښار نه وی بیا خو میلمې دا لاته ووایي چې دلته څه کې دلته مینه مبارک فلم شروع دی ډایرکټر چې دی نو کمال صاحب دی هغه له ورځم چې فلم کې ما موالي نو اوس په دغه فلم کې ته هم اغلي ولې ما کې څه چل دی خو دا راته ووایه چې ته دلته څه کې زم والله وانیم که نه ملګري په دغه فلم کې زه خیلو یم وای توبه وایم دا خو یو کار به ستا په شهري زمانه چې ته په ډېران کبان راټولوه هغې ته د نوي اکټرانو ضرورت دی ځان پوه کړه وای مالا للی یلا د خولې نه دې خبرې نه لوځي او د نوي اکټلانو ضرورت دي ولې زه تا ته اکټل نه ښکارم دا راته ووایه چې دا دې څه اچولې دا خو چې زمونږ ځای کې به ماشوم شو نو یا به ورله ومېله داسې واسکټ او داسې ټوپۍ جوړه ته اوس اچولې ده مالا یلا خوله سمه خوځوه وایي
زمانه ما ته لاړ پیله چې څه درنه ځمه بدتمیزه دا لا چې مله زه ول د بچ دې فلم ته تیاری وکم تا ته خو خپل ډایلاګ یاد دی کا بس پکې مړه به سیده ورځي او دا سترګې داسې راوباسه صحیح ده اکشن یلکه څه کیه دلته یاره جی دلته مینه مبارک فلم جوړېږي په اشتخار کې چې اخبار ورکړو کمال ډایرکټر صاحب نه چې د اکټرانو ضرورت دی و د خدای تعالی چرګه په اخبار کې امه اشتخار ورکړو کمال ډایرکټر زیما یاره جی تاسو یې یم تاسو څنګه قابلو ډایرکټرانو په موجودیت کې به زموږ په شان نالایق اکټران ډېر زر سره وکړي د خیره سره خداره ته وایا چې تا سونه انډستریو کې کار کړی دی یاره جی ما خو یم ډېر انډسټرو کې کار کړی دی اقبال پلازا کې مې کار کړی چې غاګانو سره مې پیسې راټولولې و مسلمانه دا راته ووایه چې څه پاټ دی کو وی سپورټ ته کوم خو چې یا قربان مې نارې کړل پرش نه به داسې دومره پاسې دی ورېږه ته اوس په ته ماله اکټر یې که نه ته به اکټینګ کې یاره جی تاسو خو صرف یو موقع راکې که نه ښځه راځه را میدان ته شه را دې خوا زما ډایرکټر صاحب ډایلاګ راته ښایه ده د ستا رور وجلی دی ته به دته څنګه وې چې تا زما رور وجلی دی شابه اکشن ویم تا راته وایه چې تا زما دا روپ په څه وجلی تا زمونږ د ډول ډنکا لیدې دی خو تا زمونږ ناز او متاله دی لیدې بند کړه وایي ته خدای تعالی چرګه نه د ستا رور داسې وجلی دی که نه چې دا د ستا د وس کار نه دی بچي ته لاړ شه چېرته ډبګرۍ سره یې هیواګانو سره ګاډي کړه منډه د خدای تعالی چرګه دا څه پلان جوړ ګیرې ما یا خدای لکه د خدای مسلمان د اور بصریا داسې میږي جنګې را جنګې یار میګی نه جنګو ما دا پیالې ته وباسم د دې تار نه نو دا ته نشو کاغلی یاره دا ته نشم وښکې او که تا ته وښکه نو وباسه مړه دا کار په ما د خدای مسلمانه راشه لرې که که نه ستا څنګه یاریم ځه وروته دا خو مړه معمولی خبره ده زمین د مشرانو هغه متل دی وی ډېرې ګرانې الله ته اساني دي وروته